ومې ویشتې خو که صدر سره یې وباسه تاته شابه شابه زما د سر قاتل توایا چې غمونه کړې ما بخلې لالیا ماشاءالله ماشاءالله مورسګل خو ډېر برابر دی خو کاغذونه به روغي که نه ولې نه کاغذونه هم روغي بل دا چې لمبر د ما هم روغي داسې کاله تا ته هېڅ چېرته نه میلاوېږي پوه شولې هر څه ذمهواري زما ده بس ټیک ده چې داسې در څه نه روغ وي نو بیا خو زما شو تا ته ما شل پېرې ویلي زما مخې نه مه راځه تا ته څومره نفرت کوم په خبره نه پوهېږې ته لکه د الله بنده تا لیونی او روغ نشته ته یې لکه نه بې ګناه خلاص تېر کړو امیر صاحبو ته دې نه خبر چې کوم ځای له ورځم هلته مې شرموي دا خو خدای چېرته تباه برباد کړي یا چېرته په ټرک باندې ووالېږي چې خلاص شم تې لکه د الله بنده دا غریب خو لیونی سړی دی خیر دی که ته یې په هر ځای کې شرمولی دا خو نه پوهېږي ته خو پوهېږي څه وړوکې خونې غټ سنډی امیر صاحبو خدای دې په واقع کا دې د لاسه ما څو سوداګانې خرابې شوې هر ځای کې به دا راځي دا نیونې نه اخلم دنه سودا تا کې د لیونو قدر عزت نشته زما څه قدر عزت وکړي لاړم دنه السلام علیکم ستا د لاسه ما هره سودا پاتې شوه چې کوم ځای کې ځي هلته به تاریخ وې ورشه ورک شه مخ دې هلته وینم اوف یار ولې لیټ شو یار او یار څه لیټ شو خو دا راته ویوه چې ولې داسې اپسیټ ولاړې څه به درته ووایم مړه زما په خیال چې بیا درته عبدالله څه ویلي نو به راته څه وایي پیره په هر ځای کې ذلیله کړم دې ته راغلی دې له مړه مړ ریحانه دا څه خبره شوه کم کار چې نه کېږي د هغې ټینشن کوه کم چې کېږي د هغې ټینشن ولې کوې زه درته چل درښیم که نه زه رسره پاریم ښه چل راته وښایه که نه څه دی چل درته ښیمه که نه ستا مشر ورور دی که نه تنګ خو ته یې که بلکل تنګ ته یم مړه داسې کار وکړه سبا یې داسې غلی غوندې کړي د کور نه راوباسه چې څوک د باندې پوه هم نه شي او د غر دې سر ته به وخېجو لړم د غر سر ته ښکته به راورغړو چې خبره هم ختمه شي او څوک پوه هم نه شي هسې هم لیونی شی دی څوک یې تپوس کوي بلکل څوک یې تپوس کوي چې زه یې تپوس نه کړم نو بل یې څوک تپوس کوي مړه و ظالمه داسې مه کوه مشر ورور دی ازار به واخلي مړه ته په زور لګیایې مازغري کار نه کوي حبیده په ژوند کې ایله سړیتوب خبره وکړه کار خبرې دې وکړه اورې دقه کار ورسره کوم په څه ټایم کې راوباسم کار ولا تمامم تاسو ځئ بیا ګپ لګو ښه ځئ او جانان زما دی بچوړیا کار دله تمام کم چې پته دې ولګي اورې ایله به درنه خلاص شم ایله ولا لا ټوپونه ووه اصل په دنیا کې خینې وخت دی چې تمام دي کوم دا قصه چې آرام سولې خراډوکې دي تمام شي څه نه ونه په شانته به ګرځېده کله به یو ته خوله وراچېله کله بل ته کله به چا والې کله څو موږ خو دې بدنام کړو خو زه اصل خو دې تباه کړی چې ورځه پې اورې ورته ګرکه ونه خوځې چې څه در سره یې وباسه نه وروره زما څه هېڅ هم نشتي ګزار ونه کړي وروره د هغه قیسې پیسې خو چې څه در سره یې وباسه نه وروره ما ګزار ونه کړي پرېږده هغه قیسې پیسې ومې ویشتې خو که څه در سره یې وباسه تاته شابه شابه لالا
لالا لالا چې غمونه کړې ما بخلې لالا نصیب ډېر درنه خفه یمه کله مې لالا بابا لالا لالا ما ورته مړ کولې خو تا زما زندګي بچ کړه لالا لالا ما معاف کړه لالا لالا پازه کنه لالا ای لالا پازه زما مشهور زما پلا پازه لالا ای لالا زه خلکو په خبرو کې راغلم لالا ستا زندګي ما ختموله ته زما زندګي بچ کړه لالا ای لالا پازه لالا زما د سر قاتل توایا چې غمونه کړې ما بخلې لالیا نصیب ډېر درنه خفه یمه علیکم ملګرو څنګه یې ښه صحت به برابر وي تاسو خو د رور دا ویډیو وکړه چې رور څنګه وي لکه دا بلکې سړی که چې ماشوم غټ کړي بیا غټ شي به یې ورونه وي نو هغه تاسو په دې ویډیو کې چې به یې خټ نه ښکته لکه د غر نه ښکته اچوي تاسو ویل ده په دې ویډیو کې نو به یې زموږ د ویډیو دا مقصد دی خاص کر چې کله پلار ژوندی خو پلار خو پلار وي که نه بیا چې کله په دنیا کې پلار نه وي مشر رور وي مشر رور د پلار په شانته وي مشر رور ډېر زیات خیال ساتئ بلکې هغه خو د پلار په ځای وي که نه او مشرانو ډېر زیات عزت کوئ او چا چرته هم زیاتی مه کوئ بیرته په سبا لا ټوپ تاسو باندې ونه شي دا ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ د سبب پرې مننه شکریه غمونه کړې ما بخلې لالیا نصیب ډېر درنه خفه یمه کله مې خان کړې کله غواړم خیرونه